ډېر دوستان او ملګري همیشه رانه د یوه پوښتنه زښته ډېره کوي چې موسیقي حلاله ده که حرامه. همدغه پوښتنه د دې ویډیو په آخره کې د تاسو نه کوم، خو د هغې نه مخکې فقط یو څو دعاوې کوم او تاسو به ما سره امین ووایئ. صحیح ده؟ امین خو وایئ انشاءالله. اولنۍ دعا مې دا ده چې پروردګاره خدایه چې کله موږ مرو آخرنۍ خاتمه مو په لا اله الا الله کلمه باندې وکړي. تاسو ووایئ امین. امین. بله دعا دا کوم چې پروردګاره خدایه چې کله موږ او تاسو مرو آخرنۍ خاتمه مو په سندرو وکړي. ووایئ امین. ولې نه وایې امین؟ ووایه. نه وایې که نه؟ بله دعا دا ده چې پروردګاره خدای پاکه د آخرت په ورځ چې کله موږ او تاسو د الله تعالی په حضور کې ودرېږو زموږ د اعمالو کتابچه د قرآن کریم د آیتونو ډکه کړي. تاسو ووایئ امین. امین. او یوه بله دعا هم کړمه چې پروردګاره خدای پاکه د آخرت په ورځ زموږ د اعمالو کتابچه د سندرو نه ډکه کړي. تاسو ووایئ امین. ولې نه وایې امین؟ ووایه. نه وایې که نه؟ اوس تاسو خپله ځواب راکړئ چې سندرې اورېدل حرام دي که حلال؟ د تاسو زړه به ځواب درکړی وي.